دماغی ټینشن او تکلیف کې پروت دی او هغه انسان چې دی وی یو کار مې سمې نه خوري ټولې لارې راته بندې دي د دې دواړو علاج دی یاد کې الله ښایي او علاج مختصر دی والذین جاهدوا فینا هغه خلق چې ما خوشحاله کی په ځان تکلیف تیر کی مشقت برداشت کی زمونږ په لار کې او بس لنډه خبره دا ده چې د الله د رضا دپاره خپل ژوند تیر کی خپل عبادت وکړي د الله تعالی ذکر او فکر وکړي وی دا لارې به ورته د نورې برابرو دا مشکل به بیانی کې د ما لاره بنده ده دا مشکل به بیانی چې هر سیز ته لاس اچوم او کار مې سمې نه خوري او غم مې دی او تکلیف مې دی دا مشکل به نی بس صرف او صرف الله رضا کول او ځان الله ته نږدې کول یې سړی الله رضا کی او ځان رب العالمین ته نږدې کی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو واقع بیانوي د تیره شو قومونو چې یو سړی روان دی په لاره باندې او اوریځ راله شین اسمان دی شین اسمان او اوریځ راله او یو غیبی آواز وشو هغه اوریځ ته اسق حدیقة فلان اے اوریځ د فلان کی سړی باغچه سیراب کا دا هغه اوریځ ته آواز کیږي اسق حدیقة فلان د فلان کی سړی باغچه باغ سیراب کا دا سړی وی دا اوریځ نه مې آواز واورېده وی ناګانه ګلس ګلس شروع شو هغه اوریځ داسې مخامخ یو غر و هغې ته ورسېدله وی مونږ چې کوم ځای ولاړو نو هلته کې شین اسمان دی نور دی او اوریځ غر ته لاړه او په غر باران وشو لکه سړی داسې بعضې وخت کې محسوسوي چې هلکه وی ګوره دې سوات طرف ته اسمان کې پړق او پړوک دی یا دې پېښور طرف ته اسمان کې برېښنا ده او بل ځای باران بني شین اسمان بني وی زه ولاړ یم او په حیرانتیا کې ولاړ یم چې د دې خبرې څه مطلب شو الله تعالی ته دا سړی ډېر نږدې دی چې د ده دپاره خصوصا اوریځ راوسته او اوریځ بیا په غر باندې راووروله دلته شین اسمان دی او بارانو شو دا څوک سړی دی وی زه ولاړ یم یو خوړ دی په هغه خوړ کې اوبه را روانې دي اوس هغه اوبه چې هغه په غر باندې کمې بارانو شو هغه په یو خوړ کې په یو عراب کې اوس را روانې دي وی ما چې راشه ته د عراب پسې ځه معلومات کومه چې دا اوریځ دا پټې د چا دا نوم الله په دا غیبي واغېسته او دا دونه لوی اوبه د چا دپاره الله راورولې وی روان یم هغه خوړ خو بیګي د هغې نه یو وله بیله شوې ده هغه ولې پسې روان یم وی زما وی هغه وله په یو باغ ورغلې ده وی هغه باغ ته ورننوتم وی اوس هلته سړی ورته د مخکې نه تیار تابعدار ولاړ دی او چاري ورسره ده لکه چې د دې اوبو په انتظار دی ولاړ دی لکه چې د اواز د ده دپاره شوي وی بس هغه لګیا دی چاري ورسره ده بیلچي ورسره ده اوبه ورننوتې باغ ته لګیا دی کله یو باړی ته اوبه ور برابرې کله بل ته اوبه ور برابرې پټې سیراب شو وی ما ته تپوس وکړو چې رور یو تپوس ته نه کوم ستا نوم څه دی وی هغه نوم یې راته واغې چې هغه غیبي اواز ما د بره نه اورېدلی و چې زما خو فلانکي نوم دی حیران شو زمیندار سړي ته ګوره خپل باغچه او خپل پټي کې خدمت کوونکي سړي ته ګوره او د الله دونه مهربانۍ ته ګوره وی ما ته وی چې زما د نوم تپوس دی ولې وکړو وی تپوس مې د نوم ځکه وکړو چې دا کوم اوبو باندې تا دا باغ سیراب کړو دا پټې دې پې اوبه کړو د دې دا اوبه چې د کومې اوریځې نه راوبی دی د هغې اوریځې نه ما دا اواز واورېد غیبي چې اسق حدیقة فلان چې د فلانکي باغ سیراب که ستا نوم مې واورېده تا چې کوم اوس نوم واغېسته نو زه حیران یم او تماشه مې کوله چې دا سړی به څوک چې غیبي اواز الله تعالی اوریځې ته کوي چې پټې وله سیراب کا وی یاره نوم خو واقعي زما دی په باغ شین اسمان او نور
او بل دی الله باران کی او بدل راولي وی مې چې تاسو عمل کې شابه ما ته وایه بل عمل دی راته ښایه یاره وی زه خدا سے ډېر عمل نه کومه بس دغه فرض مونځ او چې فرض کم عبادت دی هغه کومه خو یو عمل کومه ادا چې کله زما د دې باغ دا مده نوشي که نه نو درې ځایه یې کړم یو ځای خپلو بچو له یوسم یو ځای په دې باغ واپس ولګو او یو ځای چې د درې مېسه د الله په نوم خیرات وکړم بس دا چل کو نور مې څه نیکي نشته درې مېسه خپلو بچو له وړم درې مېسه په دې باغ لګوم بخس مانه غواړي او درې مېسه چې دنو دا د الله په نوم خیرات کوم ګوره لږ مشقت کول اوس الله ته وګوره د لږ مشقت وکړو درې مېسه د الله په نوم ورکړه هغه دوی سې خو ده ته پاتې شوې ځکه چې وایسه د په باغ ولګوله خو باغ د ده شی دی د بل چا خو نه دی درې مېسه د الله په نوم خیرات ورکړه او ظاهر کې خو خلک خو درې مېسه خیرات لیکن که دا باران الله را ده دپاره نه وي کړی خو باغ به یې وچو که نه سیرابتیا خو الله تعالی کوي باران خو الله و کوریس خو الله راوسته نیر خو الله راوبیو نو کارونه به دې بیا رب العالمین سموي لږ چې الله رضا کې په خپل مال کې د الله حصه کې په خپل وجود کې د الله حصه کې په خپل عبادت کې د الله حصه کې باقي الله پوه شه او بیا کار یې پوه شه ټول نظام بدل رب العالمین